عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې څوک یو مسلمان او باقاعده عقید حدیث حواله سره دا خبره ذکر کړه چې وي څوک یو مسلمان ته یکدم یو خوشحالي ورکی چې دا هغه دا امید ني چې ماته به دا خوشحالي ملو شي وی الله د دې د وجه نه دغه انسان مغفرت کوي ورخه دا انسان الله او بخي مکمل وی اغله یو کس راغی پریشان او ډیر زیات یو غریب ول راغی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وی وته وی چې رجی ډیر زیات قرضدار ما او 200 درهم په ما باندې قرض دی وی هغه الته کې یو خط خپل لغه تولیک خزانچی تا ورته وی چې دا اکس ما ضروري دا خط چې وسره دی نو دلا 2000 درهم چې کم دینو دا ولا ورکا 2000 درهم پکې وته لیکل نو کله چې ولا غریب سړی لاړ او هغه سره ملو شو خزانچی سره داغه خط ولا ورکو دا خط چې کم دینو دا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه را کړی دی وې دا وې چې مال دا پیسې راکا هغه چې هغه خط وکړو نو هغه کې لیکلو 7000 درهم نو هغه ته وې ته د څومره پیسو ضرورت ته هغه ته وې چې ما ته خو د 200 درهم ضرورت ته په ما باندې 100 درهم قرض دی نو دې کې خو هغه 2000 درهم لیکلي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه هغه خط دوباره چې دینو په عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه پسې ولېګو وی حضرت تاسو غالبا غلط شوی د کسته 200 درهم پکار دی او تاسو ته 2000 درهم لیکلي دي د التن او داغه په غوسه کې خط لیکو چې دا ما خپ کسمانی 2000 درهم لیکلي دي او وجه وسره بیان کړه د دې وجه چې دغه مانه 200 درهم غوښتي دي خو چې ته ول 2000 درهم ورکې نو دی به یکدم خوشاله شي نو دا وی مسلمان ته چې یکدم خوشحالي ورکې نو د دې د وجه نه الله دغه انسان مغفرت نصیب کړي وی ما وی کده د دې د وجه نه زما مغفرت الله نصیب کړي وی تا خو هغه خبره ښکارا کړه بس د دلته نه په خط کې ولیکل وی دا خط پته نه کولاوي کسته وی دا به ډایرک زما خزانچی له یو سه د دلته نه په کې ولیکل وی دا 2000 درهم هغه ته پته لګیدل دا وی دله به اوس سوال لزر درهم ورکې بس هغه چې هغه خط ال توکته او د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه هغه خبره وسره وکړي چې دا خود دی وجې کړي دي بس هغه هغه سوال لزر درهم ورکړ خو بیا رستو عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته وی چې حضرت کته داسې د خپل مال او دولت خلکو له ورکې نو دا خو به ختم شي زکه ته داسې د آزاد خلکو له دانه سو کو وسو غواړي نو وزر او سوال لزر درهم ول ورکې نو دا خو به ډیر زر ختم شي نو بیا وت عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه فرمایل چې دا مسلمان چونکه پریشان او د پریشان مسلمان او چې کوم مسلمان خپي ناغه په خله باندې خندار واستل او هغه ته یکدم خوشحالي ورکول دا یاد ساته د انسان د مغفرت سبب ګرځي الله د انسان مغفرت نصیب کوي وره